او دا میاشت د محرم میاشت او د محرم په دې میاشت کې د عاشوري پر ورځ باندې ډېر نورم ناشنا کارونه دا کتابونه نقل کړي دي چې شوي دي هغه ټول کارونه زموږ نه هېر شوي دي که هغه د حضرت آدم علیه السلام د جنت نه د راوتو خبره ده که هغه د حضرت آدم علیه السلام د توبې د قبلېدو خبره ده که هغه د طوفاني روح کې د حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ په جودي باندې د ودرېدو خبره ده یا که هغه رفع د عیسی علیه السلام اسمانونو ته د عاشورې پر ورځ شوې ده دا خبره ده او یا ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی چې نجات ورکړی دی دا خبره ده او یا که الله فرعون غرق کړی دی او موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړی دی دا ټولې خبرې د عاشورې پر ورځ باندې د محرم په میاشت کې د عاشورې په لسمه باندې دا ټولې خبرې چې ما وکړې نو دا ټول ناشنا د خیر او د برکت واقعات اکثر د عاشورې پر ورځ باندې شوي دي خو زمونږ مسلمانان چې عاشوره یاد ساتي نو زمونږ د مسلمانانو د عاشورې د یادداشت لپاره وچه او قرباني د حضرت امام حسین رضی الله تبارک وتعالی عنه ده امام حسین صاحب هم اتفاقا یا تکوینتا یا په اعتبار د دې سره چې الله تعالی دا روز د امت په دې دماغو کې نه وردن کوله چې بیا ترې نه ایره نشي ام په دې ورځ باندې په لسمه د عاشورې باندې په لسمه د محرم باندې او په عاشورې باندې د ظالمانو فاسقانو ناکاره بادشاهانو او د ظالمانو فاسقانو ناکاره حکومتي کارندګانو د وجې نه سره د خپل خاندان د ډېرو لویو تعداد چې هغه تقریبا اویا یا 15 اویا ماشومان زنانه نارینه دي دا ټول شهادت ته د ظالمانو حاکمانو د لاسه رسېدلي دي ما تاسو ته مخکې ویلي دا تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې په حسنینو مبارکینو کې او په اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا خیر او برکت د حضرت فاطمه صاحب د وجې نه راغلی یعنی ما تاسو ته دا بیا ویلي په تېره جمعه باندې چې د حضرت علي صاحب یو زوجه مبارکه بلکې یو زوجه بلم درې بیبیانې د حضرت علي صاحب یا دوه بیبیانې د حضرت علي صاحب فاطمه صاحب چې جمدی وه نو د امام بخاري رحم الله روایت داري د ابو جهل یا لور وه یا د ابو جهل نوسی وه د اکرمه لور راغلی وه د حضرت علي صاحب طبع دا راغله چې زه د اکرمه د دې لور سره یا د ابو جهل د دې لور سره چې د اکرمه لور شوه نو د ابو جهل نوسی شوه او که د ابو جهل ډاریک لور وه نو بیا ښې لور وه حضرت علي صاحب د حضرت فاطمه صاحب په جون باندې دا اراده وکړه چې زه د دې سره نکاح کوم حضرت فاطمه صاحب جمدی وه هغه راله خپل بابا ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د علي صاحب پوه که دا خو په ما باندې دویمه ښځه کوي حضور علي صاحب راوغوښته وي ته څه کوې دویمه ښځه کوې وي یو وایي څوک کوې وي د ابوجهل لور کوم یا د ابوجهل مړو ښه ابوجهل په بدر کې مردار شوی او دا ډېر وروستو واقعه راغلی ده د ابوجهل د مرګ نه ډېر وروستو واقعه راغلی ده نو ته د ابوجهل لور کې یا د اکرمه لور کې بیا وي نه لا یجتمع لا تجتمع فی بیت په یو کور کې دوه جینکې نشي جمع کېدی چې یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوري او یو د عدو الله د الله د دشمن لور راغلی وي نو د الله دشمن څوک راغلی ابوجهل وکنه نو د الله د دشمن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور په یو کور کې نشي جمع کېدی نو څو پورې چې حضرت فاطمه صاحب جمدی وه نو حضرت علي صاحب دویم واده نو کړی فاطمه صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شپږ میاشتې وروسته بیا وفات شوی ده نور د حضور صلی الله علیه وسلم څه اولاد چې نه راغلی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتفاق او اجماع دا راغلی دی چې څلور لوڼې راغلی دي ښه اتفاق او اجماع دا ده چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور لوڼې دي زینب کلثوم رقیه او حضرت فاطمه صاحب دا د الله د پیغمبر لور دی په دې کې څه اختلاف ته علماء نشته
او ما تاسو ته یو مسله سوزله ذکر کړی ده خو تاسو مسلې نه اورئ جنجالي خبرم دماغ ته کوزيږي او سمې خسته مسلې دماغ ته نه کوزيږي ما تاسو ته ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نرانو بچو کې د عالمانو اختلاف راغلی بعض عالمان وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن سلور راغلی او بعض عالمان وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن درې راغلی کو درې وی ک سلور وی په دې کې اخیری زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم صاحب دی او دا نور دوا یا درې دا د حضرت خدیجه صاحب نه راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زامن لونه او بچی دا ټول د حضرت خدیجه صاحب اولاد بغیر د ماری قبطیه نه چې یو زوی ابراهیم صاحب دا د مصر یو وینځوا مقوقس وته ویل کېږي صاحب اسکندریه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را لېږلی وه او د حضور صلی الله علیه وسلم د هغې نه یو ماشوم شو چې ابراهیم ورته ویل کېږي دا چې کله په ځنکدن شو نو امام بخاري رحم الله نقل کړي دي دا خلک راله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم صاحب خو ځنکدن دی نو چې دا ځنکدن د چا کېږي نو دی داسې سلګۍ وخي ماشوم ته خیال کوه سلګۍ وخي نو حضور صلی الله علیه وسلم داسې په دې لاسو کې راواغست سلګۍ والي تاسو ته آخري سلګۍ وي بس حضور صلی الله علیه وسلم په جړا شو جړا داسې جړا نه وه چې د ویر جړا راغلی وه د ویر جړا په مري پسې ناروا راغلی ده خو د دې سترګو مبارکو نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوښکه لاړه یا د حضور صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې نو دا شو کې دا ناشنا کار راغلی نو حضور صلی الله علیه وسلم دا مرګري ورته وایي په خپله جاړئ او چې زمونږ مړي نو بیا مونږ منې کېده جړا نه دا په خپله چې بچي مړ کېږي دا د بېدبۍ په الفاظو کې نه کول ښه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېدبه نو هغه ډېر زیات د عشق او د محبت او د ادب والا کسان راغلي نن خو که چېرته بالفرض زمونږ یو مشر وي هغه ته داسې کار وکړي نو مونږ اعتراض هم کوو د بېدبۍ په صورت کې کوو اعتراض به د بېدبۍ په صورت کې نه کوې اعتراض به د فهم په صورت کې کوي یعنې زما عقل په دې خبره نه رسي که چېرته ته په دې خبره باندې زما نه زیات پوهېږې نو ته ماته ووایه د الله پیغمبره تا جړا منې کړې ده په خپله دې وجړل نو که چېرته داسې څه خبرې چې مړو پسې جړا جایز شي لکه ته چې په خپله باندې جاړې نه خیر دی مونږ ته ووایه یعنې مونږ به خامخا ما مور مري پلار مري بچي مري مونږ به هم جاړو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ویر نه منې کړې ده باچا صاحب د څه نه د ویر نه دا د ښځو ویرونه دې لیدلي دي که اوه داسې اکټینګونه او داسې چغې سورې او چې څنګه اکټینګ ختم شي نو بیا په خندا شي د ظالم لوڼه ګورې داسې عجیبه کار راغلی داسې اکټینګ کوي چې نه یو نیمه پکې را دننه وځي پیر صاحب او د هغه ځای نه او دا کومه چې ډېره زیاته وجاړي دا فرسټ نمبر راځي ګورې دا یاد ساتئ ښه دا کومه چې مړي ته ډېر زیاته وجاړي مراد خانه مړي ته چې کومه ډېره زیاته اول وجاړي او په ځان له پکې څه پرکالي غوندې م راولي لیدلي به مې ټول پرکالي غوندې راولي او را پروزي او ځان بېهوشه کړي خلک وایي یاره بس پلان کې میدان یوړه بس پلان کې مړي پسې ډېر بابا پسې چې کومه جړه پلان کې کړې ده که نه د پلان کې د جړه په شانتې جړه دا به بس په ټوله کیړه کې یادوي بې پوهېږې حال دا دی هغه چې څنګه د جړه نه روغه شي جوړه شي هله وي شامې که نوبه راله راوړی چې راله راړی مرۍ مې خرابه شوه خدای م غرق کړه مرۍ م راله کېنوله او نور هم سره چې و بندوبست نه کوې نو دا ټول اکټینګونه راغلي زمونږ د زنانو باچا صاحب دا ټول اکټینګ دا اکټینګ حرام اکټینګ میا صاحب څه شي دی حرام مړي پسې اکټینګ حرام دی مړي پسې په ویر جړه حرامه ده د مړي بې ځایه صفت په جړه کې نه کول وای زمریا وای تا نه خو به دا ټوله علاقه یارېده وای د سمندر سے قشان صحابه هغه به مچم چېرته مړ چاله نی ورکړی او دوی وایي د سمندر په شان څخه دې کړې ده دا ټول بکواسات او خرافات دي او په شریعت کې ناروا کارونه راغلي دي نه دې نه به ځان سات دې ته په عربۍ کې نیاحه وایي او دې ته په عربۍ کې نوحه وایي او دې ته په پښتو کې ویر وایي په مړو پسې هر قسمه ویر او ستاینې دا ناروا راغلي دي او که چېرته سترګو نه دې اوښکې لاړئ
والده دې وفات شو، والد صاحب دې بیمار شو، بچی دې وفات شو، ښځه دې وفات شو، هر څوک چې وفات شو، خو هر څوک خو چې ستا ورسره د زړه مینه راغلی وفات شو، ته پسې خیر دی په زړه باندې جاړې، سترګې دې لږې لږې ویښ اوښې کوي نو خیر. نو حضرت ابراهیم صاحب چې کله بدر کدن کې شو نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغست داسې لاس مبارک او ویې ژړل او وی مونږ ستا په فراق باندې مونږ ستا په مرګ باندې مونږ انک بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، مونږ ستا په فراق باندې مونږ ستا په مرګ باندې ډېر خفه راغلي، خو صبر وکړو. د حضور صلی الله علیه وسلم ټول نارینه اولاد دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی دې کې یوم بلوغت ته نه دی رسېدلی، 2 کالو ته 4 کالو ته یوم نه دی رسېدلی، او ټول د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جون کې وفات شوي دي. د حضور صلی الله علیه وسلم لور مبارک و حضرت رقیه ام کلثوم زینب دا د حضور صلی الله علیه وسلم په جون کې وفات شوي دي. جنازې په د الله پیغمبر کړي دي صلی الله علیه وسلم، او یو بل پسې حضرت عثمان صاحب له ورکړي مې چې کله وفات شو نو حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان صاحب ته ذو النورین وایي، ذو النورین د 2 نورونو خاوند. د 2 نورونو نه مراد دا دی چې 2 لوڼه له الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی. نو چې دا بل وفات شو نو فاطمه صاحب خو واده شوی او حضرت علی صاحب ته نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما 3 لور وه او زما 10 لور وه او زما 40 لور وه نو پی در پی یو ځای وخت نه پی در پی دا به ما حضرت عثمان صاحب له ورکولی، ځکه چې عثمان صاحب ډېر زیات د حیا د عزت د دین د خیر او برکت جنتی سړی راغلی. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو حضرت فاطمه صاحب ناسته و، د امام بخاري روایت دا دی. وی ورته وی بچی لږ راځې خوښه چې یو خبره خو راته وکړم، غوږ کې ورته خبره وکړه. نو دې نه دا خبره هم پته ولګېده پیر صاحب عمدة القاري د بخاري شرح ده، هغه د دې حدیث د لاندې لیکي چې دا خبره جایز ده چې یو سړی چاته وي چې ته ورخواشه مونږ د دې پیر صاحب سره څه خبره کوو، د دې میا صاحب سره څه خبره کوو، د دې اسلم خان سره څه خبره کوو، ته لږ ورخواش. یا که ډېر زیات داسې سړی راغلی او پټ چاته په غوږ کې خبره کوي نو دا هم جایزه راغلې ده، خو دا به په هغه وخت کې کوي چې دا نور نه خفه کېږي. حدیث کې د دې نه منم راغلی، د دې ته نجوا وایي. حدیث کې د دې نه منم راغلی چې 3 کسان ناست یو دا 2 یو بل سره غوږ وجنګي او د یو ته څه نه وي، نو حدیث کې د دې نه منع راغلی ده، ځکه دا یو به په دې کې وي چې لکه څه منصوبه بندي راته جوړه کړې هلکه څه نقصان راته رونه رسي. خو کله 7 کسان ناست یو هغوی ته دې وي چې ورخواشه یا چاته دې وي چې راشه څه خبره درته کوم، نو په شریعت کې دا جایز راغلی دي چې ته یو سړي ته په غوږ کې خبره کوې د هغه د خیر څه داسې عامه خبره راغلی، ستاسو خبره خو چې څونه د غوږ وي نه هغومره غټه د عربیتوب راغلی وي. ګورې ښه وي راځه چې د غوږ خبره ته وکړم، نو باچا صاحب زموږ د خلکو د غوږ په خبره کې د ټول نه غټه عربیتوب پروت دی. هلکه داسې ده که نه چې کله اجرو کې ناست یې فضل محمد یا په لاره کې ناست یې او یو بل ته راشه چې د غوږ خبره درته وکړم نو هغې کې بیا عربیتوب وي. ښه دا یاد سات، د دین خبره پکې کمه وي او د عربیتوب د لوپرۍ خبره ډېره راغلي. خو دا انبیو او د انبیا لونه وي، د انبیا لونه اهل النبي دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان دی. څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم پاک دی، دغه شانتې بیبیانې پاکې دي، داسې بچي پاک دي، داسې نوشي پاک دي، داسې ټول خاندان الحمدلله پاک دی. که ګیرې خورئ او که ګیرې نه خورئ، که دین باندې عمل کي خو زمونږ بیا ډېر زیات خوښ. زمونږ دا میاګان او سیدان ډېر خوښ دي میا صاحب، خو ستا غوندې د ګیرو عالم خوښ دي. ښه ګورې مزیدار ښایسته په سنت و برابر، خو مزیدار ښایسته په سنت طریقې سره بریت او ګیره برابر. خو زما د ګیر خریلې سیدم بدې نه راځي، اگر چې په دې خفه کېږم چې دا ګیره دې ولې خریلې ده، او په دې هم خفه کېږم چې دا سوټ بوټ ولې اوسې اکثر دا میاګان مالدار شي، او خاص کر دا دغه میاګان د کاکا خیل میاګان دا مالداري. کاکا خیل میا ما چرته خوار نه دي لیدلی، ما صاحب تم کاکا خیل ویلی. نو کاکا خیل میا ما چرته خوار نه دي لیدلی، او زمونږ دا خلک وی روجې کاکا صاحب ونیولې او زور یې مسعود ته ووت، روجې چا ونیولې کاکا صاحب او زور یې چا ته ووت مسعود ته، یعنې ټول میاګان مالدار دي.
او بیا په دې کاکا خیلو میاګانو کې ستاسو دا طرفونو دا میاګال چې دي نومونه نالم نو دوی لږ تعلیم یافته دي نو بیا ګیر هم خریلي نو برېت هم خریلي نو مونځونه هم نه کوي نو روژې هم نه نیسي نو دا مې بیا دردی خفه کوي مې ځکه چې لکه موخ امتیان یو نو د ظالم زوی تخین مسیر راغلی که نه موخ امتیان راغلی نو تا کې خوبینه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی مونږ یې امتیان راغلی تو خدا وی چې زما نیکه دی نو د نیکه په قدم باندې روان شه که نه نو چې میاګان او سیدان او آل النبی صلی الله علیه وسلم نو دا د برکت خلق راغلی حضور صلی الله علیه وسلم د خپل آل دپاره د خیر او د برکت دعاګانې کړي دي د الله پیغمبر فرمایي ما دوه څیزونه تاسو کې پرېښودلي دي یو مې راکې کتاب الله پرېښودلی دی بل مې سنت پرېښودلی دی بل روایت داري ما کتاب الله پرېښودلی دی او خپل عطرت او خپل خاندان مې پرېښودلی دی نو د ساداتو عزت ته واجباتو نه دی دا یاسه د سیدانو عزت ته واجباتو نه دی د آل النبي عزت او محبت ته واجباتو نه راغلی دی نو حضرت فاطمه صاحب ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارادې خواشه چې غوږ کې راته خبره وکړم غوږ کې چې خبره ورته وکړه نو حضرت فاطمه صاحب په ژړا شو د بخاري روایت لږ ساعت ناسته ناسته وه بیا ورته ویل چې یو بله خبره ورته وکړه او بله خبره یې چې ورته وکړه نو حضرت فاطمه صاحب په خوشحالۍ شوه ویې خاندل نو زنانه خو زنانه وي نورې ورسره ناستې وې حضرت عایشه صاحب ناسته وه حفصه صاحب ناسته وه دا خو ټول د یو کور زنانه وي ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیماره راغلي کورونه هم ډېر زیات راغلي نو دا زنانه ورته راغونډې شوې بابا درته څه ووي او دا ودې خندل ودې ژړل ولې او بابا درته څه ووي دا ودې خندل ولې وی بابا جان مې راته په اوله کې وي چې بچیه دا بیماري مې چې دا د دې بیمارۍ نه به وفات کېږم د دې بیمارۍ نه د اوچتېدو نه یم راغلی د دې بیمارۍ نه به وفات کېږم د دې بیمارۍ نه د اوچتېدو نه یم نو چې تا ته خپل پلار ووي او بابا درته ووایي چې دې بیمارۍ کې به وفات کېږم نو وایې ته به بیا خفه کېږې که نه نو زه په ژړا شوم چې بابا مې روان دی او زه به یتیمه پاتې شم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې هر بچی خفه کېږي هر لوره په دې باندې خفه کېږي هر بچی په دې خفه کېږي نو وی دا دویمه خبره چې دې وکړو نو ولې دې وخاندل وایي چې دا دویمه خبره وکړو نو راته وی چې زه وفات کېږم خو د ټولو نه اولنی ملاقات پس تا ما سره کېږي یعنی ته به زما نه پس ډېر زر ما پسې راځې او وفات کېږي به شپږ میاشتې حضرت فاطمه صاحب جم دی راغلی حضرت زینب صاحب اوله بیبي ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوې ده ښه دا ځان سره یاد ساتي دا بیبیانې یو ځل ناستې وي د الله پیغمبر نه تپوس کوي یا د الله پیغمبره که وفات شوې نو کومه بیبي به تا پسې اول ځي ځکه دا یو اعزاز و ځکه الله انبیو له یو ژوند ورکړی دی حیات عام مسلمانان د یو بل سره میلاویږي دا یاد ساتئ ښه حدیث کې راغلی چې یو سړی کله مړ شي وفات شي نو دا روح چې کله لاړ شي نو دا نور روحونه ناست دي نو دا نور ته نه تپوس کوي دا چې کله راشي نو د ده نه چې مخکې څوک مړ شوي نو هغه تپوس کوي پلانکې کاکا راغلی دی پلانکې کاکا راغلی دی نو چې دا جنتیان روحونه د یو بل سره میلو شي نو یو بل پیژني شرح الصدور کی پوره تفصیل پر باندې جلال الدین سیوطی کړی دی خو قبل پر یو کس نی راغلی نو دا ټول وی انا لله و انا الیه یعنی دا خو دلته موږ لرا نغی دا الله تعالی دوزخ ته بوتلی دی دوزخی راغلی نو دا روحونه د یو بل سره ملاویږي یو بل پیژني تپوس کوي تپوس لا یو طرف ته حضرت ام سلمہ صاحب زما په خیال باندې وفات کیږي یا عبد الله ابن عباس صاحب یو کس ته وی د ځنکدن په حالت کې وي ته خو وفات کیږي خو زما سلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم د لرې نم سلام جایز دی چې یو سړی حج لځي عمرې لځي عمر ابن عبدالعزیز صاحب یو کس ته وی دمشق نه یو کس حج لا راته عمر ابن عبدالعزیز صاحب ته وی چرته دی وی دمشق ته ځم مدینې ته ځم وی ښه مدینې ته ځي وی مدینې ته چې لاړ شي او سلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو زما سلام هم ورته ووایه د دې نه دا پته ولګېده چې قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم سلام لیږل جایز دی بلکې د تابعین او د تبع التابعین نه نقل دی او کله چې دا صحابي وفات کېږي نو دا بل صحابي ولا راشي وي چې کله ځې او وفات شوې او ملاقات دې د روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو نو زما سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې نه دا پته ولګي چې دا ارواح ملاویږي د یو بل سره شرح الصدور کې او التذکره د قرطبي کې په دې باندې حواله راغلي نو چې دا نیک روح د نور روح سره ملو شو یو سړی پکې مخکې وفات شوی
نه چې وفات شوي نو چې نیتلې د نیکانو نه نو چې نیکانو لاله نړ شي نو خو بدانو له بځې که نه نو چې جنت ته لا نړ شي نو خو دوزخ ته به ځي نو دوی وایي انا لله الا دا سړی خو جنت ته رانغی دا سړی خو موږ له نه دی راغلی پته ولګېده چې دا سړی جهنم ته یا دوزخ ته تللی دی موږ له دلته نه دی راغلی نو وی حضرت فاطمه صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ته به ما سره اولنی ملاقات کې د روح ملاقات د روح سره یا د رسول او د حضرت فاطمه صاحب روحي ملاقات په برزخ کې د رسول الله صلی الله علیه نو زه د خوشحالۍ خبره ده که نه نو زه په دې باندې خوشحاله شوم چې زما به فراق راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو زما بیا ملاقات په د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راځي احادیثو کې راځي ابن جوزی ورته اگر چې ضعیف ویلی دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الفاطمة بضعة مني فاطمه د ما د زړه ټوټه راغلې ده من احبها چا چې ورسره محبت وکړو فقد احبني نو دی ما سره محبت کړی دی ومن ابغضها فقد ابغضني او چا چې ورسره نفرت وکړو نو دی ما سره نفرت کړی دی نو زمونږ او د فاطمه صاحب سره نفرت او حاشا وکلا الله دې داسې وخت نه راولي الله دې داسې ټیم نه راولي الله دې زمونږ په زندګو کې یو سکند هم داسې رانولي مونږ خو د محمد رسول الله وسلم او د حضرت فاطمه صاحب د غلامانو سره محبت کوو الحمدلله فاتله دا عظیم شان هستو سره نو زمونږ به ان شاء الله عشق او محبت د خاندان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سره ان شاء الله میا صاحب په حساب سره عاشوره ان شاء الله را روانه ده د سفر ورځ به د چهارشنبه دوه ورځې روزه خیر دی ونیسئ ښه نه چهارشنبه ونیسئ یا چهارشنبه زیارت ونیسئ چهارشنبه زیارت کوم ونیول نو دا بخي ځکه زمونږ د چهارشنبه او زیارت ځکه زمونږ د تقریبا د حکومت نه یو ورځ مخکې راځي نو تاسو به بیا دواړه عاشورې راجمع کړئ هم به د خپله مقامي او هم به د حکومت والا نو چهارشنبه زیارت کوم روزه ونیوله نو دا بهتره ده په دې کې نوافل هم جایز دي په دې کې اطعام هم جایز دی اطعام دې ته ویل کېږي خیر خیرات صدقه ورته ویل کېږي دا هم جایز ده خو ستاسو سره د پښتنو سره ناشنا خبرې وي هغه مونږ هم پرې نه پوهېږو چې دا تاسو څه وایې څه نه وایې خو بیا مونږ وایو چې یاره دا د دوی یو اصطلاح ده نو دوی ورته وایي د مړو شپه د څه مونږ نه پوهېږو چې دا د مړو شپه څه شی وي او دا د جمدو شپه څه شی وي تاسو ټول ورته د مړو شپه وایې که او دا د مړو شپه ورته ولې وایې او زه په خپله نه پوهېږم په دې دونه کتابونو کې زه نه پوهېږم چې دا د مړو شپه ورته ولې وایي خو بس د خیر او د صدقاتو یو شپه ده د مړو شپه ورته ولې وایي په خپله پوهېږې داسې چلو یو ملکه وه تقریر به رانه اوږدېږي خو یو د باچا ښځه وه محل کې ناسته وه محل کې چې کله ناسته وه نو د دې باچا د ښځې جامې به یو دوبڼ وینځلې بس هغه داسې په خوشحالۍ راله دا دوبڼه په خوشحالۍ راله ملکه ورته وایي څه چل دی وی ملکې صاحب ډینګچو پیدا شو څه پیدا شو ډینګچو پیدا شو ملکې ویل ډینګچو پیدا شو هلې وی شا وی ډینګچو پیدا شوی دی مټیان راوړی چې مټیان وکړو بس درز او غوبل شو ډینګچو پیدا باچا چې راننوت نو هغه ښځې خوشحاله وه نو باچا ورته وایي څه چل شوی دی وی باچا خبر دی وی نیم خبر وی ډینګچو پیدا شوی وی ښه ډینګچو پیدا شوی شا به لکه بس محل ته لاړ بار ووتو اعلان وکړي وی ډینګچو پیدا شوی دی او بس نغاري ووښیو مټیان راوړی لوګانو پخې کې ډینګچو پیدا شوی ویې ماله ته کله چې کله محل کې درز او غوبل شو قلا کې بس ټول پاکستان کې خو چې ډینګچو شي د زرداری چې ډینګچو شي یا د نواز شریف چې ډینګچو شي یا د عمران خان ډینګچو شي نو بیا خو چې ټول په ډینګچو کې اخته وي اخر کې چې دا ملک او دا ټول خلک په نغمو او په ګډاګانو او په الواګانو ستړو شو که نه نو یو وزیر راغی دی باچا ته وایي باچا ډمامې خو مو کړې الواګانو مو خوړې خو دا ډینګچو څه شی دی یاره دا خو ما ته هم پته نه لګي چې دا ډینګچو څه شی دی هغه کور ته راغی ښځې له چې ښځې دا ډینګچو څه شی دی هغه ښځې وایي دا خو ما ته هم پته نه لګي چې دا ډینګچو څه شی دی خو دا دوبڼه راغلې وه دی وایي چې ډینګچو پیدا شوی
دوبله راغوښته چې کور دې روان نشه دا ډینګه چوسه شي دې وی ډینګه چوسه شي خو زمونږ خره وه هغه لنګه شوې ده بس هغې ته ما ډینګه چو وي ته کور روان د شنو د ډینګه چونه ټول د پاکستان نن سبا د دې خلکو هم دقه شان کار دی ښه په ډینګه چو باندې د ډمامې وي نو تاسو ته پته هم نه لګي د ظالم زامنو چې د مړو شپه څه شی دی پرې پوهېږې زه په وجه نه پوهېږم ښه په دې نوم یې نه پوهېږم ما خو د مړو شپه ورته مونږ نو خو ویمه که نه مونږ دې ته اطعام ویو څه ورته ویو اطعام پېژنئ دې څه خیراتي خوراک ورکول خیرات ورته تاسو وایئ ځکه دا نوم په تاسو ډېر خلک خیرات ورته ووایئ اطعام ته ووایئ خیرات ورته ووایئ د مړو شپه که وایې نو څه ناروا نه ده ګورې زه دا نه وایم چې ناروا ده خو زه په دې نه پوهېږم چې دا نوم هم بله د مړو شپه څنګه ایښودلی خو ستاسو د مړو شپه یا ستاسو د خیرات شپه یا ستاسو د اطعام ورځ خیرات کول د چهارشنبې په ورځ باندې او د زیارت په ورځ باندې یا د چهارشنبې په شپه باندې او د زیارت په شپه باندې د ماښام نه پس د خیر او د برکت ذریعه ده وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله خیر کې رحم وکړي کرم وکړي تکلیف مصیبت تم په امان کې وساتې یا الله ټول مسلمانانو ته خیر پېښ کړي یا الله دې وطن ته خیر پېښ کړي یا الله د عاشوره په موږ باندې د خیر تېره کړي یا الله د فرقه پرستۍ هم په امان کې وساتې یا الله د جګړو جوګړو هم په امان کې وساتې یا الله د خپل منځ د شیني او د سني د جګړو فساداتو هم په امان کې وساتې د ملک خیر راولي یا الله تعالی د ملک رورولي راولي یا الله په دې ملک امن راولي او یا الله امن او خیر او برکت دا صرف ستا په کتاب باندې راځي نو په دې ملک ستا د کتاب قانون راولي په دې ملک د شریعت قانون راولي او په دې ملک یو مولا عمر پیدا کړي لکه افغانستان د مولا عمر غونته چې یو مزیدار اسلامي شرعي حکومت تاسو باندې په کوتک باندې قایم کړي ځکه په وټونه تاسو نه راولي نو چې خشنه کوتک راوالي او د کوناټو ته د لونیسي او شرعي اسلامي خلافت ته باندې قایم کی نو دای منیږي نه دا کو پوټونه رکنه نو مراد خان جی ګوري پوټونو ګرانه ده په پويږي او بس خدای نه پکې خیر واچي چې اسلامي شرعي حکومت دا د باندې الله تعالی په خپل قدرت باندې راولي الله تعالی د خپل رحم باندې زموږ په دې وطن کې اسلامي شرعي حکومت راولي وصلی الله علی خیر